چې د الله د رضا د خوشحالۍ په خاطر د الله پاک د عظمت په خاطر د یو مسلمان د بل سره محبت وي، الله به د قیامت په ورځ ډېر اعزاز به دا سړي ته وایي زه ورکړم چې ستا اوس ګوره د الله په خاطر د الله د عظمت په خاطر باندې د الله د لویي په خاطر د الله پاک چې خالق دی د هغه دوی بندګان یو موږ یې بندګان وي چې د هغه په خاطر باندې ستا د یو مسلمان سره محبت وي مینه وي، یعنې د الله د رضا دپاره په قیامت کې به الله وایي دغه بندګانو زه دوی ونازوم، د الله د طرفه به اعلان وشي چې هغه متحابون چې محبت کوونکي الله وایي یو د بل مینه سره درلوده زما د لویي په خاطر زما د جلال زما د عظمت په خاطر دا چیرې دي نن ورځ دي حاضر هغه به د الله ته وي په محشر کې حاضر بشي. الله پاک ورته وایي وظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلي، زه نن وسیوري ته کښېنوم وراحت ته کښېنوم کنایې د رحمت څه ده په هغه سایه کې چې نن نو سایه بله نشته الا ظلي زما سایه ده. د سایې څه یا د عرش عظیم سایه ده یا کنایې ده د رحمت څه چې الله پاک به په خپل رحمت کې راولي غایت رحمت لاندې به راولي. وعنه بیا د ابو هريره روایت دی قال وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رب العالمين يقول وبوي يوم القيامة د قیامت په ورځ أين المتحابون چیرې دي هغه د محبت کوونکي سره د جلال زما د لویي د عظمت په خاطر باندې اليوم اذلهم زه دوی نن وسیوري ته کښېنوم فی ظلي هغه زما په سیوري کې یوم لا ظل الا ظلي چې نن بل ظل نشته بل سایه نشته. رواه مسلم. مر لاندې وي شندې وي ګرمي وي خولي وي انسانان په خولو کې وي الله وایي دا انسانان زه وسایه ته کښېنوم. اوس سایه د چی شله مراد خو یادا دی وای د عرش سیوری دی زه به تر خپل عرش لاندې راولم. یو دویم دا د ذل کنایې د راحت څه ده لکه حدیث کې بل ځای راځي سلطان ذل الله فی الارض د عادل د حقیقت عادلانه باچا چې وي چې هغه د اسلام په امور باندې دی هغه امر کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي باچا وي د دغه ته ذل ویل سوی دی چې دا د خدای د طرفه یو راحت دی یو رحمت. نو د دې معنا هم دا ده چې الله وایي زه به تر عرش عظیم تر سایه لاندې راولم یا به زه دوی په خپل رحمت کې راولم. او د حب الله په زیادت بل حدیث راځي په پخوانۍ زمانه کې نبی اسلام د پخوا زمانې هغه حضرت صحابي ابو هريره رضی الله عنه ته روایت کوي وایي دی چې دا حب الله د الله د رضا دپاره د چا سره ښه اخلاق و محبت و مینه دا یو دونه لوی فضیلت لري. وایي یو زمانه و پخوا زمانه یو سړی روان وي د خپل ورور یو زیارت له روان وي یعنې اسلامي ورور یو څکه ورور یې لام نه و په بله قریه کې و په بل کلي یو سړی دی ملاقات ته روان الله تعالی فرشته د انساني رنګ باندې هلته په لار کې ورته کښېنوله د ده په لاره یو ملایکه کښېنه د ملایکې پوښتنه ځینې وکړه أین تريد چیرې ځې هغه ورته وویل أریب أخا لي فی هذه القریة زه ځم د دا یو ورور زیارت کوم دغه ملاقات کوم دغه یو روغبړ کوم دغه بیمار پرسي کوم دغه پوښتنه کوم دغه یو خبرګیري اخلم وینه مې. نو دا فرشتې ورته وویل ستا پر هغه باندې یو نعمت باندې دی ته د هغه اوس حاصله یې دا معنا یو وخت یې ښه در سره کړي دي د هغه بدله ورکوې او که یا ستا یو نور کور یو شی یو مسله ده هغه لږې یو نعمت یو مسله ده یو خبره ده ده ورته ویل هېڅ شی مې نه دی خالي دا دی چې د محبت د مینې دپاره ورځم د الله دپاره زما ورسره مینه محبت دی د الله نیک بنده سره. نو دا فرشتې ورته وویل زه بیا الله رالېږلی یم د ده دپاره چې تا خبروم زه فرشته یم چې الله وایي زما بیا ستا سره د دوی مینه ده ستا سره مې د دوی محبت دی ستا سره مې د دوی هغه زما رضا به ستا اداره کوم لکه فیس د دا بنده دا و زمانه کې دا نشته. پخوا به دا و یو څوک به یا خور لره یا تروري لره یا خاله لره یا ماما لره د ملاقات په نیت دی. اوس یو څوک ست وکړي د یو ډوډۍ څوک ورځي د هغې نه ورځي نو دا ډېر د ثواب باعث جوړېږي. یو څوک د هغې د یو خور د هغې د یو تروري د هغې د یو خاله او د عمه او د ماما او د یو د اکا زوی او یو قریب یو چا لره یو رشته دار لره د هغې واسې د پوښتنې دپاره نو ډېر لوی ثواب باعث جوړېږي. دا حدیث د دې باره کې دی.